نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. زمان دين اسلام محترم معزز دا قرآن و سنت سره تعلق لرونکو مرګرو دا مفتی صاحب گوهر علی شاه چې په پیر صاحب باندې مشهور دی دا تنگی ضلع 400 سره تعلق لري. یو مشهور دیوبندی پیر دی او یو غټه مکتبم لري او ډیر شاګردانم لري. خو بعضی وخت کې داسې کمزوري خبرې وکي چې هغه د مفتی صاحب د شان سره مناسب نه وي چې نمبر وار به موږ تاسو ته د هغې و دغه خبرې په ګوته کوو. لله الحمد. نو یو د هغه څو خبرو نه هغه دغه دي چې موږ ته ملګرو رالیږلې وې چې مفتی صاحب په دې کې یو څو خبرې کړي، تاسو دا واورئ. ما ته د ټول پاکستان مولیان د قرآن او د حدیث نه دا ثابته کړي چې کله دې بور ته مګه پروژي نو څه چل بکې بور ته بور مې وي کوی مې نه یاد کړي کوی پاکيږي بور نه پاکيږي. د ټول پاکستان مولیان د ما ته دا ثابته کړي د قرآن او د حدیث نه چې چا په موبایل باندې خدای له طلاق ورکړو دا طلاق ده او طلاق نه ده. ګوره ټکی مې سره لګول په موبایل. د ټول پاکستان مولیان د ما ته دا ثابته کړي د قرآن او د حدیث نه جی پی پن دا جائز دي کنه. او د ټول پاکستان مولیان د قرآن او د حدیث نه ما ته دا ثابته کړي چې تاسو کوم ایڈوانس دغه سره ختم شي، پیسې سره ختم شي، نو تاسو 100 روپیا ایڈوانس راغواړئ ا موبایل باندې. نو چې په دې ایڈوانس باندې ته 100 روپیا راوړم ته بیا 10 روپیا کټ کړئ. نو چې دا جایز دی خدای یعنی دې ته موږ په خپل اصطلاح کې جدید مسائل ویو، نوې مسائل. د بدعتي جواب کول د سلفیانو کار دی، خله د هغوی وربندول زموږ د شیخانو کار دی، خله د هغوی وربندول زموږ د شیخانو کار دی. ګوره په دې کې مفتی صاحب اولنۍ مسله هغه دا کړې ده چې یاره مګه بور ته وغورځېږي دا بور به څنګه صفا کېږي. وای زما د ټول پاکستان علماو ته چیلنج دی چې دا مسله راته د قرآن او سنت نه ثابت کړي. محترم او عزتمندو، د مفتی صاحب د دې سوالاتو مقصد دا دی چې قرآن سنت کامل مکمل نه دي. نو منګه مفتی صاحب ته دا وایو چې مفتی صاحب محترم د خلقو بدګماني په قرآن سنت م پیدا کوه. وجه دا ده چې زمونږ عقیده دا ده چې قرآن کریم کامل مکمل دی، د هرې مسلې حل پکې شته، په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې شته. رب العالمین قرآن کریم کې فرمایلی دی الیوم اکملت لکم دینکم، الله نن ما تاسو ته دین کامل او مکمل که، واتممت علیکم نعمتی، خپل نعمت مې در باندې پوره که، ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام مې د دین غوره که. د سورة المائده 3 نمبر آیات ده. رب العالمین وی دین کامل او مکمل له. دا ځان له مسله ده چې په یو خبره باندې بستا ذهن کار نه کوي نو ته به د هغه پړه په قرآن سنت باندې نه ورچې. ملا علی قاری رحمه الله فرمای وی د دین په مسله کې موږ د قرآن سنت نه په غیر بل څه ته محتاج نه یو. د مسلمانانو بدګمانۍ نه په قرآن سنت باندې پیدا کول نه دي پکار، بلکې خلقو ته په قرآن باندې نورم یقین زیاتول په خپل دین باندې. دویمه خبره هغه دا ده چې مفتی صاحب محترم چې د دې مسلو حل په قرآن حدیث کې نشته دی، ته به د کوم ځای نه حل راوباسې؟ ته خو پیغمبر نه یې چې تا ته اوس وحي کېږي او ته دا وایې چې دا جدید مسایل دي. نو چې مسایل جدید شو اوس تا ته وحي کېږي که نه څنګه؟ خو د دغه جدیدو مسلو حل خو ته بیا د قرآن سنت نه کې که نه، ته به بېرته بیا راځي او ته خپل استنباط هغه د یو حدیث یا د یو آیات نه کې، ول دا قرآن حدیث نشو. درېمه خبره دا ده چې مفتی صاحب محترم ستاسو په نیز باندې خود د اجتهاد دروازم بنده ده او ځان ته مجتهد هم نشي ویلی، یې مقلد او تقلید د امام ابو حنیفه رحمه الله کې. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله نه به ته په سند سره د دې مسلې حل ثابت کی چې کله بور ته مګه وروغورځېږي د هغه صفایي به څنګه کې؟ کله وحاشا کله هم نشي پیش کولی. وجه دا ده چې اول خو
د فقه کتابونه سند نه لري. او دویمه خبره ده چې امام ابو حنیفه رحم الله خود متقدمین علماو نه د استا مسله خو جدیده ده. او څلورمه خبره ده چې مفتی سے محترم دا ستا سوال غلط ده، دی باندې سوچ وکړه. دا خو ته یو فرضي سوال کې او عمر رضی الله عنه به په دې فرضي سوالاتو باندې خلق په درو باندې وهل. حدیث د بخاری کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړ عن کثرت السؤال وعن قیل وقال. د ډیرو سوالونو نو د قیل قال نه غنه مونږ ته وایو آیا په ټول عمر کې چرته تا اوریدلې دي چې پاکستان کې یو بور ته مګه غورځېدلی کم چې غټ بورونه یې ماشومان لا ورغورځېدلی دي به ته رئیستلی دي او بالفرض کچرته مګه ورغورځېږي نو وس آلات شته دي چې هغه په وجه باندې حال یو شی د بور نه راوباسي. غنه ته د بور والا نه تاسو وکا تحقیق وکړه غونته کې خو مقلدینو کې تحقیق نه بس چې سمخه لورل اغوي. او پنځمه وجه هغه ده چې دا مسله په قران سنت کې شته ده خو اصل د مقلد سړي کار د قران حدیث سره نه به چرته هغه ته دا خبر اخکاری. د الله عزوجل په فضل سره من یو حدیث تاسو مخه ته وړاندې کوو تخپل دغه حدیث ته وګوره. نبی صلی الله علیه وسلم منغو تاسو ته جامع قواعد بیان کړی دي چې داغه ماته د ډیرو مسلو حل راځي. حدیث ابو داود کې راغله ده د حدیث نمبر د 6 ترمذی کې راغله حدیث نمبر 6 نسائی کې راغله 326 مسند احمد کې راغله ده 1250 اوګه حدیث ده د بیری مضاعف مبارک کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبرو فرمایل الماء طهور لا ينجسه شيء او په پاکي دی یو شی نه نجس کی. روایت تا امام احمد ابن حنبل رحمه الله امام اهل السنه هغه ورته صحیح ویل دي. امام نووي رحم الله دا ډیر علماء نو ګوره دا یو قاعده شو کله چې د وبو خوان رنگ بوی بدل شي به باغ وبنه استعماله. اوس د دې لاندې ټول مسائل راځي دا باب وګوره نو بس به بتا تا کم مشکل نوي. دویم چیلنج مفتی صاحب دا ور کړی دی چې طلاق په موبایل باندې واقع کیږي او کنه واقع کیږي وای دا مسله ماته ده قرآن سنت نه وخی وای. مفتی صاحب محترم دا دسی سوال یې کړی لکه د ماشومانو ستا یو بل مرګره و په نوم د مولانا رحم الله باندې چې زمونږ د اهل الحدیث باغته یو ناشنا لقب ور کړی و هغه به د اعتراض کو وای تاسو ماته په قرآن حدیث کې دا وخی وای چې پاکستان والا یا افغانستان والا یا د بل ملک والا دا به قبله ته ودرېږي. وای د سره ته قرآن کې وخی وای چې الله پاک ویلي پاکستان والو تاسو قبله ته مخ وګرځوي یا د افغانستان والو تاسو قبله ته مخ وګرځوي. نو ګوره دا څومره د ماشومان سوال لې سره د دینه چې رب العالمین قرآن کریم کې ایمان والو ته بار بار حکم کړی دی چې الله فرمایي فول وجهک شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الله چې په کوم ځای کې قبله ته مخ وګرځوا. مقصد دا مفتی سے محترم موبایل کې مسله نشته دا خو اسباب دي دنیا د ترقی کوي استعمالیږي. نن سبا ټول کاروبار بیع او شراء دا ټول په موبایلونو باندې کیږي. خو مسله دا ده چې وسه یو سړی خزي ته طلاق ورکړه په دې باندې گواهان موجودي نو طلاق خود الله رب العالمین حکم دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین د سورۃ الطلاق په نوم باندې سورۃ را لګل دی او دغه شانتي په سورۃ البقره کې الله رب العالمین د طلاق مسائل بیان کړی دي. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. بار بار رب العالمین د طلاق مسائل بیان کړی دي. فان طلقها فلا تحل له. نو چې وسړی خزل طلاق ورکی او په دې باندې گواهان موجودي نو بالکل دا طلاق واقع دي. کدا د خط په ذریعہ سره کدا د موبایل په موبایل خلک څه کوي خبرې به کوي کنه او کدا چې صرف په موبایل باندې اعتراض کوي چې خو خلک تا باندې اعتراض کوي چې مفتی صاحب دا راته قرآن حدیث کې وخی و چې ته درس یو ځان ته دې سی لګولې ته درس یو ځان ته پکې لګولې نو دا سې د ماشومان اعتراضونه دي د مفتی د شان سره دا مناسب نه دي. درې اعتراض پیدا کوي
چې تاسو یو هر مسله قرآن حدیث کې شته نو دا ایڈوانس راته وښیوئ چې ته 100 روپۍ راوغواړې او تا نه 10 روپۍ کټ کوي چې دا سود دی او که نه. مفتی صاحب محترم که دغه نمبرو ته چېرته ته روپۍ وې چې مثلا 100 نمبر یې تاله درکړي او 10 روپۍ دنه کټ کوي، که دې نمبرو ته هم ته روپۍ وې دا صفا سود دی. او حدیث کې راغلی د الله پیغمبر وایي الذهب بالذهب، روایت د صحیح مسلم دی، سره زر په سرو زرو باندې او سپین زر په سپین زرو باندې دا به برابر په برابري، لاس په لاس به والفضل ربا. او الله په قرآن کې سود حرام کړی دی واحل الله البيع وحرم الربا. او که چېرته دغه نمبرو ته ته روپۍ نه وي او دا وایي چې یاره نمبر یې دي نو بیا زیادت خو په دې کې ناروا نه دی، زیادت خو جنس په جنس باندې دی کې زیادت ناروا دی. که اوس یو طرف ته نمبر یې تاله 10 نمبر یې درکوي 100 روپۍ نه کټ کوي، دې کې هېڅ مشکل نشته ځکه دې کې بیا د سود صورت رانغی. او بله مسله د جی بي پنډ والا کوي نو هغه خو ښکاره سود دی چې ستا د تنخوا نه 100 روپۍ کټ کوي او په آخره کې هغه پسې تاله سود درکوي. که چېرته سود ترې نه اخلي او بیا دې واغسته بیا څه مشکل پکې نشته. نو خلاصه خبره دا ده محترمو عزتمندو چې زمونږ مقلدین حضرات د دې عقیده دا ده چې قرآن سنت دا کامل مکمل نه دي، نو لحاظه هغې رالګېږي په قرآن سنت باندې قسمه قسم اعتراض کوي. کله وایي دا مسله را قرآن حدیث کې پیدا کوي، کله وایي دا پیدا کوي. د دې څه مقصد دی؟ د دې نور هېڅ غرض دی کې نشته. په دې کې غټ غرض د دې دا دی چې د خلکو بدګماني په قرآن سنت باندې پیدا کوي. لیکن د الله نه یره پکار ده. قرآن او حدیث زمونږ د ټولو مسلمانانو شریک دي، قرآن حدیث کامل او مکمل دي او هر مسئله حل پکې پروت دی. دا ځان له خبره ده چې زما استاد ذهن به په دې باندې کار نه کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.